الله دې ورحمېږي خو چې په ښه بد پوه سوی ما جنګ دی پلانکي چې کې دماکه وسته کابل کې وسوه ننګرهار کې وسوه قندهار کې وسوه پلانکي چې کې بستان دا قصې چې خلاص شي ورو ورو ګوله سیلاب راغی زلزله ده بیا سیلاب راغی بیا زلزله ده بیا سیلاب راغی بیا زلزله یا الله پاکه په موږ ورحمېږي کوم ګناهونه مې چې کړي دي هغې راته عفو وکړي ویم که علتونه یې وګورو تاسو پې خو یوه خبره دا ده چې په مجموعي طور د مسلمانانو نه الله جل جلاله ناراضه دی فلسطین کې وګورئ عراق او شام او داسې ګورئ ځئ ورپسې او په څنګ کې دا اوس د افغانستان زلزلې دې نه مخکې سیلابونه د افغانستان داسې په بونیر کې چېرته چې مسلمانان دي ځان ته مسلمانان وي بس ورو ورو ګله مشکل کې د فلسطین راواخله داسې نور ځای نه نو د حل لاره دا ده چې په صدق توبه وباسو الله ته وژاړو سوال او زیارې وکړو او بل په حدیثو کې راغلی دی چې د آخر وخت یعنی د آخر وخت دی چې کله امام مهدي علیه السلام ظهور کیږي یعنی ښکاره کېدلی کېږي نو هغه ټولې علامې تقریبا پوره دي په لنډو الفاظو کې درته ووایم چې دغه آخري وختونه دي موږ تاسو سره توبې وباسئ او ډېرې اوږدې وباسئ چې بیا ګوره د توبې دروازه هم بندېږي او چې توبې دروازه بنده شو موږ تاسې چې سوچ وکړئ ملت ټول کوني دی اکثریت دروغ موږ وایو بېایماني موږ کوو منافقت موږ کوو عیاشي موږ کوو فحاشي موږ کوو شراب نوشي موږ کوو چرس نوشي موږ کوو یعنې چې کومه لودګي ده مسلمانانو کې شته ده تاسو اوس دا وایئ چې کافرانو باندې وایي هغوی خو په نه راټاکلی دی چې زه کافر یم هغه ته خو دا دنیا دغه کړې ده خبرې مطلب مې دا دی چې توبې وباسئ او ډېرې اوږدې وباسئ نو د اروپا کې خو چې 90% داسې کډوان یو